سپکې او درنې وسلې، نظامي وسایط، هغه څه چې د افغان انجنیرانو پر مټ بیا رغول کیږي. نو موږ 6,000 میله سالانه چې کار یې پې شروع کړ، 4,000 میله ساله الحمدلله موږ بېرته ترمیم کړل او جوړ هم کړله. دا د کورنیو چارو وزارت د حمایوي قومندانۍ تخنیکي افغان انجنیران دي. اساسي شعبه ده دلته ماشین دلته راځي، مرحلې لرو موږ چې اول د ماشین راوړي دې ځای نه بیا موږ پرزه کوو ماشین. تازه دلته د کورایمس په نوم نوې څانګه چې په پرمختللو تخنیکي وسایلو سمباله ده پرانستل شوې. حمایوي قومندانۍ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تامیناتو معینیت اړوند ده. مسؤلین یې وایي د خپلو مسلکي او تخنیکي افغان انجنیرانو په هڅو یې تر دې دمه زرګونه رادې مختلف النوع نظامي وسایط او وسلې بیا ترمیم کړي دي. قومندانۍ د اسلحې ترمیماتي ورکشاپ دی. دلته موږ 2 قسمه د اسلحو ترمیمات کوو، خفیفه او ثقیله، او 3 قسمه ترمیمات دلته کېږي، جاري، وسط او اساسي. تاسو چې کوم اسلحې وینئ موږ ته په دغه شکل باندې د وزارت داخله د جزو تمونو څخه راځي، او بیا هغه اسلحې چې تاسو وینئ په شکل زموږ تخصصي او مسلکي انجنیرانو لخوا جوړیږي، او بیرته بیا موږ خپلو امنیتي ځواکونو ته سپارو تر څو د خپلو هیوادوالو او د خپل وطن ډاډمن امنیت ورباندې وساتي. چې کله چې موږ دلته راغلو په دې ډیپوګانو کې نظراندازي وکړه او کتنه ډیپوګانو نه وکړله چې موږ ډېره وسله چې هغه پخواني حکومت له جمهوریت هغوی دا ناقص کړلې او هسې بې ځایه غورځولې، تقریبا کم لکه 6,000 میله سلا وه. نو کله چې موږ دلته راغلو کار هم پې شروع کړ په دې سلاحو باندې چې موږ دا سلاح ولې بې ځایه پرته وي. نو موږ 6,000 میله سلا نه چې کار هم پې شروع کړ، 4,000 میله ساله الحمدلله موږ بېرته ترمیم کړل او جوړ هم کړله. په داسې حال کې چې اکثره موږ قطعاتو جزتامو ته چې ده توضیح کړې هم ده، او فی الحال دې سلنه موږ توضیحات لرو. ورکشاپ داسې راغلو چې موږ د اصلحې ورکشاپ الحمدلله کارمندان ډېر ژمن او وفادار خلکو. زه په ورځ کې غالبا 2 ځله دلته راځم، خو چې دوی زه ګورم ټول مجهزه مشخصه په خپل کارو باندې چې ده مصروف او خپل کارونه کوي، او داسې پر احتیاطه کسان دي الحمدلله چې یوه تسمه څه ده چې هغه هم بې ځایه نه غورځېږي. که کومه پرزه دوی انتهایی کوشش دا کوي چې باید یوه پرزه هم ناقص نه سي، له کاره نه ولېږي، بې ځایه خطا نه سي. ذره ذره له هرې پرزې نه دوی چې دا حمایت کوي او هغه ساتي او هغه نه کار اخلي. داسې کم شی کېږي چې موږ بیرون ته اړتیا لرو، نو ټول د موږ مشکلاتونه له دغه خپلې حمایوي لیوانې موږ الحمدلله پوره دي او پوره کړي دي. ماشین دلته راځي، مرحلې لرو موږ چې اول د ماشین راوړي دې ځای نه بیا موږ پرزه کوو ماشین. ماشین چې کله پرزه شي د بسته بندۍ شعبې ته ځي، بسته بندۍ نه چې خلاص شي بیا اخري مرحله یې راځي دلته چې دلته ماشین چې کېږي 2 ساعته. 2 ساعته چې کله ماشین مکمل چک شو، هغې نه بعد موږ دا ماشین بیرته مسؤل لرو، مسؤل ته ورکوو وړي ماشین کې بس. خاصا ما تمام سلاح قطعات جزامای قوای پلیس به شمول داشکه، پیکا، کلاشینکوف و نارنجک انداز، تمام اسلحه که از قطعات جزامای به اینجا میاد به اساس فرم شاسی بعد از تایم مراحل قانونی اینجا باز چک کنترل میشه، واردش گرفته میشه، بعد از ترمیم بعد به قطعات اطمینان داده میشه و میتونن سلاح خود بگیرن انتقال بدن. سیستم کورایمس یک نرم افزار لوجستیکی می باشد که تمام عینات لوجستیکی را که موجودی است، اکمال است، تخصیص است، تمامش از طریق سیستم میشه. تمام عینات لوجستیکی که در دیپوها موجود است ما او را در سیستم میرسانیم به خاطر جلوگیری از فساد و یک پروسه